مورې مرمه د پاتې کېدو هیڅ هیله مې نشته. دا د هغه افغان اخري خبرې دي چې د دې دنیا نه د تل لپاره لاړم. تاسو پوهېږئ داسې ډېر افغانان په دې دښتو کې مړه شوي، د هغوی غږ هم موږ نه دی اورېدلی چې هغوی به په اخري سلګیو کې څه یادول. دغه مرګونې لارې ته چې څوک زړه ښه کوي، دا د مجبورۍ په اخري حد کې وي. دوی سره هیڅ بله چاره نه وي پاتې. دوی د کورنۍ یوازینی امید وي. دوی ته د دوی په کور کې د دوی مورګانې، د دوی خویندې، د دوی کوچني اولادونه په انتظار کې وي. هغوی هم دغه امید لري چې د ده په رسېدو سره به زموږ ژوند بدل شي. خو هغوی څه پوهېږي چې قسمت ورسره څه کوي. دوی خو لاړ شي، خو شاته فامیل د دوی هره ورځ په مرګ تېروي. که تاسو کولی شي حد اقل د دوی د فامیل لاسنیوی وکړئ، حد اقل که تاسو کولی شي هغوی ته یو ډاډ ورکړئ، یو امید ورته ورکړئ، یو هیله ورته ورکړئ، ځکه چې بې امیده ژوند کول ډېر سخته وي، ډېر سخته وي.